د پښتنو د دغې قاتل او د دغې ظالم او د دغې جابر مخالفت پی ټي ایم په ګراوند باندې په عملي میدان کې وکړو. ریاست په ښکاره دشمني کوي، په ښکاره مخالفت کوي، په ښکاره وژل وکړي او بیا د دغې وژلو پر شا په عدالتونو کې ناانصافي وکړي. پی ټي ایم د ځان د جوړولو سیاست نه کوي، پی ټي ایم د قام د جوړولو سیاست کوي. موږ د پښتون قام نه ډېر خوشحال یو چې یقینا زموږ ملګرتیا یې وکړه، یقینا په هر شکل کې دوی ملګرتیا وکړل. دا جلسه د شهید نقیب الله محسود او د ملي شهید ارمان لوني د تلین په مناسبت سره راجوړه ده. نو انصاف هم دغه دی چې اول به موږ د خپلو شهیدانو ذکر وکړو، د هغو واقعات او د هغو په هکله چې کوم انصاف دی په هغه به خبره وکړو. بیا به مخکې ځو چې په پښتانه په کراچۍ یا په نورو وطنونو کې میشت دي، د هغې حالات څه دي او ولې دي. زما محترمو 2018 کې نقیب شهید کړلی شو. دا یوازې دی نه و، د ده سره نور هم په دې خاوره باندې 4,500 کسان دغې راوانور قتل کړي وو، وژلي یې وو، د پښتنو مندې یې ژړولې وې. ډېر پښتانه یې یعنې یو درد او د یو تکلیف سره مخامخ کړي وو او دلته یې په دې خاوره باندې دا دهشت سیورې جوړې کړې وې. په 2018 کې چې کله نقیب شهید کړلی شو نو په دې وخت کې پښتون ژغورنې غورځنګ د دغې واقعې دپاره هلې ځلې شروع کړلې، خو په ډېر نږدې وخت کې د نقیب شهید دپاره چې کوم هلې ځلې شروع وې د پاکستان د فوج چیف آف آرمی سټاف د نقیب شهید کور ته ورغی او هغو ته یې د انصاف یقین ورکړو چې موږ به تاسو ته خامخا انصاف درکوو. په دې بنیاد باندې د نقیب شهید کورنۍ یو پریس کانفرنس وکړو چې موږ ته د انصاف یقین راکړی شوی دی، لہذا عدالتي کیس موږ خپل کوو. د پی ټي ایم د دې سره څه تعلق نشته دی. دوی غریبان هم ګرم نه وو ځکه چې ډېر لوی یقینداني هغه ته ورکړې شوې وه، خو پی ټي ایم محرومه شو چې د ده په عدالت او په عدالتي کیس کې څه مرسته وکړي. خو البته په سیاسي توګه او په ولسي توګه د نقیب شهید کیس تر نن ورځې پورې پی ټي ایم راخستی دی او تر اوسه پورې لا قلار ناست نه دي. محترمو په سیاسي او په عوامي توګه باندې موږ نقیب شهید چې کوم موږ ته کوم اړخ پاتې و په هغه کې مو دومره وګټلو چې په ټوله دنیا کې د روانور یو حمایتي هم نشته او دغې پی ټي ایم د نقیب شهید دپاره دومره کمپین وکړه، دومره غږ پورته کړه چې ټول خلک د نقیب شهید په اړخ ولاړ دي، د روانور په اړخ هیڅوک نه دي ولاړ. همدغه هلې ځلې وې چې په روانور باندې د څو ملکونو له اړخه د ده په تګ راتګ پابندي ولګېدله. دا انساني حقوق چې څومره هم ادارې وې په هغه کې د دغې روانور پر خلاف ریپورټونه راغلل
او دلته په اولسونو کې او په هر ځای کې داسې یو فکر د پی ټی ایم خور کو چې روانور داسې د اولسونو مخته منځته یو سکند ته هم نشي وروتلی. نو لہذا محترمو بیا څه وشول؟ نتیجه دا راغله چې روانور یې نن د عدالت لاړه خلاص کو، هغه آزاد شو په عدالت کې. خو البته یو خبره یاد وساتئ، روانور نام هر څوک اخلي خو د پی ټی ایم نه ما سوا د روانور خلاف هیچا نه احتجاج وکنه جلسه وکړه. په حقیقت کې د دغه قاتل د پښتنو د دغه قاتل او د دغه ظالم او د دغه جابر مخالفت پی ټی ایم په ګراوند باندې په عملی میدان کې وکړو. او نن هم زمونږ د تحریک دا په زرګونو خلک دلته راټول شوي دي او دا وایي چې روانور مرداباد، روانور ملګري مرداباد، او شهید نقیب الله مسعود چې کوم دی هغه تل ژوندی وي. هغه انصاف مونږ کله هم دوی ته معاف کوو نه، خو د پاکستان عدالتونو ته وایو چې تا څنګه فیصله وکړه، ته څنګه وایې چې روانور بې ګناه دی. او جج صاحب راشه، زه به د هغو قبرونو ته ودروم چې کوم دغې روانور کړي دي، زه به د هغې افریدیانو د افریدي کور ته ورولم چې دلته ژوندی سېزلی و، زه به د هغې بجوړیانو کورنۍ ته ورولم چې دلته په دې کراچۍ کې د مړه کړي اوبتې پې اخیستې وي، زه به د په سلګونو داسې کسانو سره ملاو کړم جج صاحب چې د هغو نه یې بتې اخیستې دي چې زه به د هلته د جیل نه خلاصوم چې ته 4 لکه 10 لکه 20 لکه روپۍ راکړې. زه به د هغو پښتنو سره ملاقات وکړم چې دوی باندې لاشونه خرڅ کړي دي. آیا دومره په ښکاره ورځ باندې، دومره په سره ورځ باندې دا د پښتنو د انصاف، دا د پښتنو دپاره د عدل او د انصاف چې کوم یو قتل وشو په دا باندې آیا د پاکستان عدالتونه او د پاکستان ججانو ته شرم نه ورغی؟ د پاکستان واکدارانو ته شرم نه ورغی؟ تا خو روانور خلاص کو، تا وویل چې د روانور خلاف مونږ ته ثبوت نه دي ملاو شوي. یاد ولره د روانور اف آی آر د هر پښتون په فکر کې پروت دی، د روانور خلاف ثبوتونه د هر پښتون په مازغه کې پروت دي. ته کله هم دا مقدمه زمونږ نه نشې ګټلی، ته په هیڅ صورت باندې روانور ته دا رعایت خو تا ورکړه، خو پښتون قام به یې په تاریخ کې نه روانور هیر کی، نه د روانور په حمایت کې چې کوم د پاکستان عدالتونو یوه ظالمانه فیصله وکړه نه به هغه موږ نه هیره شي او په وخت راتلو سره به د دغې پوښتنه کیږي. محترمو، د ملي شهید ارمان لوني خبره کوو. ارمان لوني د دغه خاورې او د دغه وطن دپاره یې امن غوښتلو. ارمان لوني یو پرامن انسان و. ارمان لوني د عدالت او د انصاف خبره کوله. بیا څه وشول؟ په 2 فروری په لورلایي کې دا شهید کړلی شو. چې کله یې دا شهید کړو بیا یې اف آی آر نه درج کولو. یو خبره د ټول واضحه واوري، دا ملي شهید ارمان لوني دوی چې کوم شهید کړی دی د دغې وجه تشدد و چې په ارمان لوني یې کړی و، بله هیڅ وجه د شهادت نه وه. په ده باندې ظلم جبر او تشدد وشو، په جبر او په تشدد یې شهید کړلو او بیا یې اف آی آر نه کټ کولو او بیا د اف آی آر دپاره چې کومو پښتنو احتجاج وکړو په هغو پښتنو یې اف آی آر کټ کړو. خو د ارمان لوني اف آی آر یې نه کټ کولو. بیا د سینټ او د پارلیمنت پر کیسه لاړه، بیا څه په مشکله اف آی آر کټ شو او بیا تر نن ورځې پره د ارمان لوني یو قاتل هم نشو گرفتار. نه روانور جیل ته واچېدو، نه د ارمان لوني شهید چې کوم قاتلان دي هغه جیل ته واچېدل. دوی څه وایي؟ دوی وایي دوی دا ملزم دی، په دې لا ګناه ثابت شوی نه دی، په دې لا جرم ثابت شوی نه دی.
اے زما د وطن خلکو راځئ په دې خبره وکړو چې په چا جرم نه وي ثابت هغه ته به جیل څوک نه ورکوي نو دا ریاست ته موږ ته ووایي چې د پی ټي ایم ملګري چې دی جیل ته واچوي آیا په ده باندې یو ځل جرم ثابت شوی وي ته جیل ته اچوي که نه اف آی آر روان وي هیڅ جرم نه وي ثابت او ته بیا هم جیل ورکوې ته امن غوښتونکو ته خو د جیل ورکړو حالانکه په هغه هیڅ نه و ثبوت هغه قاتلان چې په هغو د سرکار خپل ریپورټس جوړ و هغه د تر نن ورځې پورې نه کړل بند نو راته ودې ښایي چې دوی وایي چې تاسو د ریاست مخالف یئ نو راته ودې ښایي په دې اعمالو کې چې ریاست زموږ مخالف دی که موږ د مخالف یو ریاست په ښکاره دشمني کوي په ښکاره مخالفت کوي په ښکاره وژل وکړي او بیا د دغې وژلو پر شا په عدالتونو کې ناانصافي وکړي زموږ مرګونه ایکسټرا جوډیشل کیږي یعنی د عدالت نه ماورا کیږي خو زموږ سره بې انصافي پرو جوډیشل یعنی په عدالت کې دننه کیږي په داسې حالاتو کې موږ پښتانه دلته د صبر او د زغم لمن نیولې ده او دوی ته لا هم خواستونه کوو محترمو دا یو بدترین وخت دی پښتانه یو لوی کام د ژوند د تیرولو دپاره هیڅ اسره نه لري دوی د پردو لسونو ته اچېدلي دي نو لہذا په داسې وختونو کې به موږ خپل ملي اتحاد ژوندی ساتو خو یو خبره کومه ارمان نونی شهید شو خو کم سے کم زمونږ سترګې د ده روح ته چږې دي ولې چې ارمان نونی د کوم فکر دپاره د کوم فکر د خوارولو دپاره او د کوم مقصد دپاره قرباني ورکوله کوم فکر یې په ولسونو کې خوارول غوښتل دی نشته خو موږ د ده وفادار ملګري یوه ورځ هم په کور نه یو ناست هغه د ده میشن مو اخیستی دی کلی په کلی ګرځو هغه فکر خوارو هغه مقصد ته ځان رسوو ټیک ته په عدالت کې موږ خپل شهیدان نه وګټل ځکه هم چې عدالت زمونږ په لاس کې نه و عدالت د باجوغدو په لاس کې و هغه ظالمان و هغه جابران و هغه زما د وطن او د قام دشمنان و اختیار یې د ده په لاس کې و هلته که ما نشو ګټلی خو د ده فکر ما ګټلی دی د ده مقصد ګټلی دی مونږ ده چې د څه دپاره قرباني ورکوله د هغې دپاره هلې ځلې او کام مو ګټلی دی کنې تاسو ګواهي وکئ چې آیا هغه فکر مونږ په مخ بوتلی دی که پر شا تللی دی هغه فکر باندې مونږ نن ولسونه نور هم زیات راټول کړي دي کرانه کم شوي دي هغې فکر دپاره مونږ یوه ورځ هم چټي کړې ده که نه لګیا هر وخت یو ځای یو بل ځای ګرځو نو لہذا ریاست خو ظلم وکړو خو البته تحریک د خپلو شهیدانو سره وفادار دی د هغو ملګرو سره وفادار دی چې څوک د دغې تحریک دپاره قید تېروي او په بندیوان وي محترمو زه راځم اوس د کراچۍ پښتنو نه یو څه سوالونه کومه دلته په یو څه خبرو ځان سره پوهو دا ټول هغه خلک ناست یئ چې تاسو د پښتونخوا وطن د یو سیمې سره تعلق لرئ ما ته تاسو وښایئ ستاسو په وطن کې د څه شي کمی وه چې تاسو دلته راغلي یئ ستا په وطن باندې یعنی کوم ښکلی وطن نه دی هغه په هغه کې مدنیات نشته په هغه کې وسایل نشته په هغه کې اوبه نشته په هغه کې ونې نشته په هغه کې میوې نشته په هغه کې سبزیانې نشته په هغه کې کمی د څه شي ده چې ته دلته راغلی نن مو زه پلک په دې باندې به بیا خبره سره کوو زه هر کال چې راشم دغو مسافرو ته دغه خبره کوم چې وجه څه ده چې تاسو دلته راغلي محترمو دا وجه نه ده چې ستا په خاوره د څه کمی ده په سیند نه په پنجاب نه یا د دنیا په هر ګوټ نه زیات مدنیات زیات د ژوند د تیرولو زیات د کاروبار د کولو او زیات قیمتي سمن ستا په خاوره پروت دی خو بیا ولې داسې وشول چې ته مجبور شوې او بل وطن ته لاړې نن په هغه بیان کوو محترمو
پښتونخوا وطن کې سره زر دي بویا محمد خیل کاپر او سره زر نه ډک دی وزیرستان د چلغوزو وطن دی که ته ګورې نو تر ټولو خوږه امرود په دې ټوله خطه کې په کوهاټ کې دي تر ټولو خوږه مالټه به په مالاکنډ کې وي تر ټولو خوږ املوک به زه مېوې یادوم تر ټولو خوږ انار به تر ټولو خوږ انګور تر ټولو خوږ سیوان مړ دا ستا په خاوره دي بیا تر ټولو قیمتي تر ټولو قیمتي لرګي ستا په خاوره دي دا د دیار د وطنونو خلک دی دا تر ټولو قیمتي ونه چې کومه دا چلغوزه زنغوزي هغه ستا په خاوره پراته دي بیا د خاورې لاندې خبره کوم د خاورې لاندې دا ماربل پراته دي په دې خاوره کې نفرایټ پراته دي په دې خاوره کې کرومایټ پراته دي په دې خاوره کې کاپر دی په دې خاوره کې سره زر دي په دې خاوره کې کویله ده په دې خاوره کې ګیس دی په دې خاوره کې پټرول دی د دې خاورې اوبه دي دا خاوره بجلی پیدا کوي ما ته وښایه بل په کوم وطن چې تاسو د خپلې خاورې نه پسې راغلي یئ آیا په هغې وطنونو کې دا هر څه شته نشته دی نو ستا وجه څه ده چې تا پرېښه دی په هغه خبره کوو ورو ستا په بجلو باندې د بل چا قبضه ده ستا په وسایلو د چا قبضه ده ستا په ګیس ستا په تیل ستا په بجلی ستا په کاپر ستا په کویلې ستا د غرونو په ځنګلونو ستا په لرګو هان تر دې چې ستا په وینو باندې چا قبضه کړې ده هغه یې د خپل ځان دپاره استعمالوي نن د پنجاب ټولې فیکټرۍ زما د وطن په اوبو جوړه بجلي باندې چلیږي نن د پنجاب ټول چې د کوم زراعت تای پټي دي زما د وطن اوبه یې ورته ګډې کړي دي نن په شمالي وزیرستان کې به تاسو اورېدلي وي د ګیس لوی ذخایر چې راووتل سیده یې پایپ پنجاب ته تېرولو د بنو خلق ته د خدای پاک همت ورکړي چا پیپونه یې وباسل چې نن ور درکوو موږ خپل وسایل ته نو لہذا ستا د وطن هر څه یې نیولي دي چې کله ستا د وطن په هر څه قبضه وکړه نو ته په خپل کلي کې بېروزګاره شولې کنې ستا خو که د کاپر او د سرو زرو او د ماربلو کاروبارونه وای تا په سند او په پنجاب کې څه غوښتل بیا یې ته مجبور کړې چې د خپل وطن نه ووځې د ده وطن ته ورشې چې کله د ده وطن ته راغلې هغه وطن چې ستا په وینو ستا په وسایلو جوړ شوي وو چې هغو قومونو وطن ته راغلې بیا یې تا ته سپک وکتل بیا ته په خاوره ذلیل کړلې بیا روانورخ دې درته وساتل بیا یې ته ووژلې بیا دې چې په نورو ښارونو کې کومې خولې تویولې هغه خولې هم هغه مزدوري باندې جوړې پیسې یې هم تا نه یوړلې کله بیا د ستا د کور نه یو سړی وتښتولو کله بیا څوک درته مړ که چې پیسې راکړه کله بیا په تاڼه کې نیولی وې هغه یې هم تاسو دا کوم ژوند دی آیا تاسو خپل راتلونکي نسلونه دې ژوند ته پرېږدئ چې دوی د داسې ذلیل وي داسې د خوار وي داسې دی څوک د ویښتانو نه نسي دګوي دی په روډونو څوک دی په خپوره نسي دګوي دی په روډونو تاسو خپل راتلونکي نسل ته تیار یئ چې هغه دا ماشومان رالویږي او د دوی مستقبل د دغه وي دا کوم عقل دی لہذا خبره په دې کوو اوس ستا په وسایلو باندې کار نه وشو ستا په وطن په جنګونو کې ستا په وینو تویولو کې ډالر ګټل او اوس پې عادت شوی دی اوس اموخته شوی دی په هغه ډالرو باندې او اوس یو ځل بیا ستا خاوره ته جنګ راوړي ستا خاوره په جنګ باندې دی خپل ډالر ګټي دی ځان ته کاروبار جوړوي د دغو ټولو علاج څه دی دا ټولې خبرې خو دي خلک په بل وطن هم برباد وي راځئ چې خپل وطن جوړ کو راځئ چې د خپل وطن دپاره اتحاد وکړو په خپله خاوره مو هم بیا نشي څوک ذلیلولی او په پردۍ خاوره مو هم څوک نشي ذلیلولی وطن زمونږ دی او خوندونه پې بل اخلي او ما په خپله خاوره کې دی غلام ساتي هغه خلک چې نن په پښتونخوا وطن د ده اختیار دی د هغه هلته یو انچ ځمکه نشته دی او زمونږ وطنونه دي زمونږ ځمکې دي هلته مونږ د خپلې خاورې مالکان یو خدای راغلی دی مالک یې ځان جوړ کړی دی او مونږ یې په خپل ملکیت کې درنه غلامان کړي یو نو لہذا د دغې دپاره به یو اتحاد وي او اتحاد هم د مقصد دپاره به وي محترمو پی ټي ایم هغه تحریک دی چې هغه تا ته یره نه درکوي هغه د خپل وطن دپاره تا ته بهادري درکوي هغه تا ته زړه درکوي هغه د زړه ورکوي چې د خپلې خاورې مقدمه وګټه د خپل وطن وګټه
هغه تا د خپل خاورې دپاره ودروي پی ټي ایم شو چا د دغې کام تحریک دی ګنې وګورئ چې په دې 15 کاله کې د دغې تحریک نقصان چاته روان دی او ګټه چاته روانه ده دا د دغې کام مشترکه تحریک دی د دغې دپاره او پی ټي ایم څه د کرسۍ سیاست نه کوي پی ټي ایم د ځان د جوړولو سیاست نه کوي پی ټي ایم د کام د جوړولو سیاست کوي پی ټي ایم د دغې وطن د هر وګړي د عزت په خاطر لانجه کړې ده زما محترمو په چا پسې بد نه وایو خو په پاکستان کې چې څوک د کرسۍ نه وغورځوي بیا به د فوج مخالفت کوي چې دا خو ظالم دی ورور یو خبره واروي دا صرف د یو پارټۍ نه د هر ګوند دغه ریکارډ دی د هر ګوند دغه خو یو فرق صرف وایو پی ټي ایم کله هم د کرسۍ په سر لانجه نه ده کړې خو چې پښتون وطن ته چا لاس ورړی دي د لانجه کړې ده دالته جګړه کړې ده دالته د خپلې خاورې په دفاع کې به د خپل تحریک مضبوط کوي او په دې تحریک کې موږ توقع لرو د دغې وطن د هر وګړي نه که هغه په هر ګوند کې وي موږ توقع ځنې لرو چې دا د هر چا خپل دی پی ټي ایم د دغې وطن که د کومې سیمې سره هم څوک تعلق لري که د کومې قبیلې سره تعلق لري او که د کومې پارټۍ سره تعلق لري دا به موږ د ټولو خیال ساتو موږ د ټولو یو موږ د ټول قام خیال ساتو موږ ملي فکر لرو په هغه باندې خلک راټولول غواړو دو په داسې وخت کې چې پی ټي ایم ناره پورته کړه نن پښتون قام ته یو غږ کوو پیغام ډېر درنه خوشحال یو موږ د پښتون قام نه ډېر خوشحال یو چې یقینا زموږ ملګرتیا یې وکړه یقینا په هر شکل کې دوی ملګرتیا وکړله اوس چې کله موږ اتحاد وکړو کله زموږ ملګري پاخه شول کله د پښتون قام یو ځای ته ورسېدلو تاسو بېغمه شئ تاسو به د چا هم غلامان نه وئ تاسو به د آکا ژوند تېروئ د آکا خپله خاورې باندې به ژوند کوئ دا امکانات نشته چې پښتانه به نور غلامان پاتې کیږي پښتانه نور نه یریږي د دې نه چې څوک به څه وکړي زه یو کیسه ته حیران یم آیا داسې خلک شته چې هغه د مرګ نه یریږي زه رښتیا حیران یم په کوم جواز خلک د مرګ نه یریږي آیا چې ته د مرګ نه ویریږي ستا ژوند زیاتیږي په دې ته به نه مرې بیا که څوک ویریږي هغه نه مري څه ثبوت شته داسې چې څوک یریږي هغه مري نه د یرې والا خو د مرګ په ورځ چې کومه مقرره ده په هغه ورځ هم مړ وي او هره ورځ هم مړ وي لہذا ژوند کوو ښه ډاډه په ننګ او په غیرت یې کوو او د خپلې خاورې دفاع کوو قرباني چې د تحریک ملګرو ته کله هم راغلې ده ښه په خندا یې تېره کړې ده کله هم د تحریک ملګري د کام دپاره په قربانو باندې نه ځانونه ستړي محسوس کړي دي نه د هغو نه یېرېدلي دي علي وزیر چې د جیل نه راووته هم هغه خبره وه چې کومې په جیل نه اول کوله حنیف پښتون په جیل کې ناستی موږ سره احساس دی حنیف پښتون به هم داسې راوځي لکه علي چې راووتلو هغه هم خو یو خبره کوم د 3 کالونو نه هلته په جیل کې ناستی یو څوک ته ثابت کړي چې حنیف پښتون یوه کمزورې خبره هم صرف کړې ده دا د پی ټي ایم خلک دي دا کمزورې خبرې نه کوي دا صرف خبره نه دغه په جیلونو باندې دغه د جیل مخته ثابته کړې ده دغه د جیل دننه ثابته کړې ده د ګولیو مخته زما د تحریک شهیدانو ثابته کړې ده چې ولاړ وو ارمان لوني عارف د خړ کمر او داسې نور شهیدان دا په هر لحاظ سره خپلې وینې تویې کړې دي په خپل ځاني مشکلات تېر کړي دي نو د تحریک په ملګرو داسې د دوی دا خپل تحریک سره خپل ځان اټیچ ساتي خو یو خبره کوو مسلې نورې هم دي په هغه هم خبرې کوو چې په پښتون وطن کې په اوسني وخت کې د اتحاد ډېر لوی ضرورت دی پښتانه د
یعنی کور ته جنگ وردن نه کړی دی پښتانه وژني په پېښور کې په پولیس لاین کې 100 پښتانه په 100 نه زیات پښتانه په یوه ورځ ووژل څه نتیجه راغله هیڅ نه د پښتنو وینه وه تویه یې کړله بس نور هیڅ نشته نه تحقیقات شته نه خبرې شته دی داسې وینې تویوي په داسې وختونو کې د اتحاد او د اتفاق ضرورت زیات وي زموږ ملګري به د هر هغې بیس نه د هر هغې خبرو نه د هر هغې عمل نه ډډه کوي په شا کېږي به ځنې چې کوم دی بې اتفاقۍ سبب ګرځي زه صرف د تحریک ملګرو ته نه وایم زه د ټولو ګوندونو ملګرو ته هم وایم ځکه چې هغه هم زما د وطن خلک دي زه زړوره خبره ورته کولی شم چې دلته به اتحاد د دشمن پر خلاف کوو د یو بل سره به نه جنګېږو د دشمن خلاف به جنګېږو د دشمن دا پالیسۍ په اتحاد ناکامه کېدلی شي چې کومې ده دلته د جنګ راوړي دي په دې کې به زموږ ملګري ډېره مرسته کوي موږ به برداشت کوو ما ته پته وه چې علي وزیر را خلاص شو نو په اول ورځ باندې د ده ورځ وه د ده یعنې علي وزیر د 18 شهیدانو کورنۍ ورته په انتظار وه هغه مور په انتظار ناسته وه چې خپل بچي خاوند او ورېرونه یې په ګولو شیندلو لیدلي وي نو ظاهره خبره وه دا د خوشحالۍ ورځ وه که لږ څه ګډوډي د چا د لاسه جوړېدله موږ به خیر دی بیا هم برداشت کوو بیا به برداشت کوو چې هېڅ دې نه وي خو چې د وطن اتفاق وي موږ قربانۍ د دې دپاره کړي دي موږ جیلونه د دې کام دپاره تېر کړي دي ها که د وطن دشمن خبره کوله پښتانه که څوک جواب ورکوي که نه ورکوي موږ یې ورکوو خو کلک یې ورکوو خو چې خپل پښتون خبره کوي هغې نه موږ غلي شو چې خیر دی ورور مې دی د ورورولۍ په اساس به موږ د دوی سره لانجه نه کوو په اوسني حالاتو کې چې په پښتون وطن باندې یو ځل بیا داسې ماحول جوړیږي چې 15 کسان به راولي هغه به 15 فایرینګ وکړي یا 15 دماکې به وکړي بیا به په دې نام باندې د پښتنو نیول د پښتنو وهل د پښتنو د اپریشنونو په نامه د بهر ملکونو نه ډالر او دلته د پښتنو په وسایلو قبضې او په آیینو په قانون کې زیات اختیارات دا به څوک حاصل کړي د دغې به مخنیوي کوو او ډېر په میړانه سره د سوات نه تر چمنو پورې خلک راووتل هغې ټولو ته آفرین وایو خو ورسره ټوله دنیا ته یو اپیل کوو چې مونږ خو د چا څه بد نه دي کړي مونږ پښتنو د چا څه بد نه دي کړي ولې دنیا ټوله په یو اړخ شوې ده زمونږ په خاوره جنګونه کوي زمونږ په خاوره فسادونه جوړوي د امریکې او چین بیا د پاکستان تر جرنلانو پره دوی ټولو ته وایو چې نور د پښتنو د خاورې نه کلار شئ نور پښتانه خپل ژوند ته پرېږدئ نور پښتانه په امن باندې په خپله خاوره باندې د خپل اختیار سره دوی لږ یعنې ژوند ته پرېږدئ د دې دپاره به زمونږ هلې ځلې هم روانې وي او هم به ورسره دا مبارزه وي لږ دا کراچۍ په جیلونو کې چې کوم افغانان پراته دي ماشومان د 4 کالونو د 3 کالو ماشومان پراته دي محترمو دلته حکومت اوس په مرکز کې هم په صوبه کې هم د هغو خلکو دی چې چا د انساني حقوق خبرې کولې مونږ پیپلز پارټۍ ته نون لیگ ته یا د دوی اتحادیانو ته وایو چې تاسو خو د انساني حقوق خبرې کولې تاسو د جمهوریت خبرې کولې خو موږ هغه ورځ تاسو جمهوریت ولیدو چې افغانان ماشومان د 4 کالونو بچي هم تاسو په جیلونو کې بند کړي وو دا کوم انساني حقوق وو آیا هغه انسانان نه دي هغه د انساني حق نه لري دلته افغانان که دې خاوره ته راغلي دي دا د پاکستان پالیسۍ او افغانستان تباه کو د هغې تباهۍ په نتیجه کې دوی راغلل دلته دوی سره مسله خو د دې ځای نه ورته پیښه وه او نن یې یوه هسپتال ته هم نه ور پرېږدي نو لهذا موږ دلته د صوبایي حکومت ته هم دا اپیل کوو چې نور د دوی په دې خاوره باندې د افغانانو سره دا ناروا او بد چلند بند کړي او دلته د پښتنو د FWO په نامه باندې کله د کسټم په نامه باندې کله د رینجر په نامه باندې کله د پولیس په نامه باندې د پښتنو استحصال د پښتنو سره ظلم جبر باید نور بند کړي شي که دوی نه بند کوي هم زمونږ مزاحمت به بیا دوی ته جاري وي بیا د دا ګیله نه کوي چې ستاسو لهجې ترخې دي ستاسو کیسې ترخې دي لهجې نه که وست مو ورسېدلو بیا به نور تریخ ماحول هم ته ووینې خو فلحال
دا څنګه کېدلی شي چې ته د خپلو ډالرو دپاره زما د وطن زما د ولسونو وینې تویوې نو لہذا اتفاق اتحاد سره د خپل پی ٹی ایم جاری ساتھئی بلوچ خواتین کو گزشتہ چند دنوں سے بلکہ مہینوں سے لاپتہ کیا جا رہا ہے اس خطے میں بلوچ خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس خطے میں مزید بدمزگی اور مزید بدامنی کا سبب بن رہے ہیں ایسے حالات لہذا حکومت پاکستان ہوش کے ناخن لے اور بلوچوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہے ہیں ان کو بند کر دے اور پاخر کے پشپشوشتم فروری با پا میران شاہ کے جلسوی پا یولسم و دولسم مارچ با پا بنو کے د پی ٹی ایم د ټولو عہدیدارانو 2 ورځې مسلسل تربیتی کنونشن وی په 19 مارچ په لورلای کې د پی ټی ایم جلسه ده 24 فروری ته په بټګرام کې د بټګرام د ولسونو له اړخه ولسي پاڅون دی او په 5 مارچ با په 3 مارچ با په کوهاټ کې ولسي پاڅون وی په 5 مارچ کې با پاسن خیلو ایف آر پشاور کې وی په دې ټولو کې به پی ټی ایم خکلاک او مضبوط موجود وي د خپلو ولسونو سره مننه کوو خبرې او تقریرونه بیا هم سره کوو ډېره مننه